علیکم السلام ورحمت الله. ډیرور دا سوال راستولې دی چې الله قرآن کې ویلي دي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. و چې کله قرآن ویل کېږي غوږو ته کېږدئ او چپ شئ. او حدیث کې وایي راغلي دي چې فاتحه وایه، نو وایي د دې حدیث او د قرآن خپل مابین کې تعارض دی. نو د مرګري ته به زه دا ووایم چې د الله او د رسول په مابین کې تعارض نه وي. تعارض مطلب دا چې الله یو څه او رسول الله د هغه خلاف باندې بل څه وایي. دا د مسلمان عقل مني. دا اصطلاح غلطه ده، اگر چې ډېرو فقهاو استعمال کړي ده. د الله او د رسول په مابین کې تعارض نه وي. دا قرآن په چا نازل دی؟ په محمد رسول الله باندې. نو حدیثونه صحیح دا د قرآن تشریح ده، دا د قرآن په ضد نه دي. الله قرآن کې ویل دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، سورۃ النحل. الله یې نبی ته ما قرآن را لګلې دی او تبه خلکو ته تشریح بیانې. دا الله د رسول د حدیثونه د قرآن تشریح ده، دا د قرآن څه ده؟ تشریح ده. دا خبره په ذهن کې اول واچي چې د الله او د رسول په مابین کې تعارض نه وي. ځکه دا یو شی وحی ده، وحی جلی وحی خفي. څنګه یو وحی د بل وحی مخالف وي؟ حقیقت کې دا دواړه د الله خبرې دي. وحی جلی قرآن دی، وحی خفي دا حدیث دي، او دواړه من جانب الله دي، د الله له طرف نه دي. نو آیا د الله په خبرو کې تعارض وي؟ دا خو ډیره غلطه خبره ده. ها، دواړه وحی ده، د وحی په خپل مابین کې تعارض ولې وي؟ موږ دا دواړه منو، دا دواړه حق دي. واذا قرئ القرآن دا آیات عام دي. الله ویل چې قرآن ویل کېږي نو غوږو ته کېږدئ، خو په مانځه کې سورۃ فاتحه ضروري ده. د الله رسول هغه وایي دې کې څه تعارض دی؟ دا ډیر اهم ده، د دې نه بغیر مونږ نه کېږي. دا وایي نو دې کې تعارض کوم ځای راغی؟ او د هر عام نه خاص وي که نه؟ ولې صاحب خو به علم ویلی د هر عام نه خاص وي. یو عامه خبره سړی وکړي، هلکه زمونږ کره به څوک هم نه راځي مګر عبدالله او عبدالرحمن راتلی شي چې هغه مرتبه والا خلک دي. نو دې کې څه تعارض دی؟ سورۃ فاتحه احمد الله وی، الله رسول هغه وی، هیڅ تعارض هم پکې نشته. دویم، دا آیات د سورۃ فاتحه په منع کې نه دی راغلی، دا په جواب د کافرانو کې راغلی. سورۃ حمیم سجده کې الله یو آیات را لګلی دی. کافرانو به بل ته ویل وقال الذين كفروا، کافرانو به ویل لا تسمعوا لهذا القرآن، دې قرآن ته غوږ مه نیسئ. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم بیان کوي غوږ ته مه نیسئ. والغوا فيه، شور پکې کوئ. لعلکم تغلبون، چې زورور شئ. الله د آیات راولېږه چې کافرانو شور مه کوئ. واذا قرئ القرآن، کله چې قرآن ویل کېږي غوږو ته کېږدئ او چپ شئ. نو دا د سورۃ فاتحې په رد کې نه دی. ولې نه دی؟ وجه دا ده چې د آیات مکی دی، سورۃ اعراف کې نازل دی، او په مکه کې په مانځه کې خبرې جایز وي. نو چې خبرې په دې آیات سره نه دي منع شوي، نو سورۃ فاتحه په څنګه منع شو؟ دا ډېره د عقل خبره ده که د مولوي صاحب په سوچ وکړي. صحابه کرام وی، عبد الله بن مسعود حدیث کې راغلی چې كنا نتکلم فی الصلاة، موږ په مانځه کې خبرې کولې، سلام جواب به ورکو په مکه کې. نو په مکه کې په دې آیات سره په مانځه کې خبرې نه دي بندې شي، نو فاتحه په څنګه بنده شو؟ تر دې چې مدینه ته موږ لاړو او حتی نزلت هذه الآیات، تر دې چې د آیات نازل شو وقوموا لله قانتین. دا حدیث دی د امام بخاری د زید بن ارقم، موږ په مانځه کې خبرې کولې تر دې چې دا آیات نازل شي وقوموا لله قانتین، چې الله ته ودرېږئ فعاجزئ په سکوت. نو فامرنا بالسکوت ونهینا عن الکلام، دا د بخاری د مسلم حدیث دی. ښه وای به تر هغې پورې موږ په مانځه کې به خبرې کولې، د سلام جواب به ورکوو، یو بل نه هم پوښتنه کوله د مړ ژوندي چې څو رکعته شوي دي. تر دې چې د بقره کې دا آیات راغی. سورۃ بقره مدني ده که نه؟ مدینه کې دا آیات راغی چې وقوموا لله قانتین. نو موږ ته امر وشو په چپوالي او منع شو د خبرو نه چې خبرې مه کوئ. نو ګوره په مکه کې په دغه آیات نازل وو او د خبرو نه منع نه وه، نو چې خبرې پې نه وې بندې او فاتحه پې بنده شوه، دا څومره بې انصافي ده. نو چې خبرې په مانځه کې په دغه آیات نه دي منع شوي، نو فاتحه پې څنګه منع شوه؟ نو معلومیږي چې دا په جواب د کافرانو کې دی، لکه مخکې ما تاسو ته عرض وکړ.
دا سورته فاتحه پرد کې نه دی، دا د کافرانو جواب دی چې هغه بشور کاو. او که چرته د فاتحه په باره کې شي، د قرات په باره کې شي، د قران په باره کې شي، ورستو الله ویل دي کنه واذکر ربک فی نفسک. دا آیات نورستو چې کوم آیات تفسیر زاد المسیر کې د قتاده رحمه الله تفسیر دا دی چې وې دینه فاتحه مراد چې فاتحه وای نو قران چې ویل کې دغه ته کې د فاتحه ضروری ده. خو اول دا خبره ده چې دا مکه کې نازل او مکه کې د خبرونه معنا نه ونه فاتحه نه څنګه معنا شو. او دا خزهن کې واچو چې د الله د رسول تشریح دار چانه بهتره بل لا د ادریسی امت چې ریات تشریح دغه نه دا کړي. یو امام صاحب محترم دا کړي دا موږ هغه ته په احترام قایلو. خدا دا هغه رايه ده او خطا ده. الله دې هغه ته بخنه وکړي. هغه ویلي دي اذا صح الحديث فهو مذهبي. صحیح حدیث شراغ خلکو کو ما په عمل نو کړي به زما مذهب د پسې نو ولې د ادریسی امت نه پوي. امام شافعي، احمد، بخاری، مسلم، ترمذی د دې ټولو دا رايه ده چې فاتحه په سری جهري مانځ ټولو کې ضروری ده وایي. که چا د خپل مانځ غني فاتحه دی وایي که نه نو ډیر خلک منځونه نه کوي. موږ ته څه ویلی شو؟ الله اعلم.